وایي چې یو سړی د افریقا په ځنګلونو کې روان و. د شنو تنګو ونو له ښایست او د مرغیو له چڼهار یې خوند اخیست. د دې خوشحالونکې فضا په منځ کې یې ناڅاپه د زمري غږ واورېد. هاخوا دېخوا یې وکتل چې ګوري یو غټ زمری د ده په لور منډې راوهي. سړي منډه کړه او زمری ورپسې سو. د منډې په ترڅ کې په یوه زور کوهي ور برابر سو. سړي په زوره ټوپ واچاوه. مګر له بده مرغه په کوهي کې ولوېد. په هوا کې یې د سلواغې رسۍ ونیوله او له هغې پورې د کوهي په منځ کې ځوړند سو. کله چې لیک په ارام سو او د زمري غږ غلی سو، د کوهي بیخ ته یې فکر سو چې یو غټ مار پکې پروت دی. سړی په دې فکر کې سو چې اوس له دې مار نه ځان څنګه وژغوري. په همدې فکر کې ډوب و چې ګوري پاس یو سپین موږک او یو تور موږک په رسۍ لګیا دي او ګروي یې. سړی له ډاره ورېږدېد. رسۍ یې وخوځوله چې موږکان وتښتي او یا کوهي ته ولوېږي. مګر دواړو موږکو پر رسۍ غاښونه کلک کړ. سړي نور هم د رسۍ خوځولو ته زور ورکړ، تر دې چې کله به د کوهي پر یو اخړ او کله به پر بل اخړ ولګېد. په دې وخت کې یې څنګل پر یو نرم شي ولګېد چې ګوري د ګبین څپک ته. سړي ځان په یو لاس ټینګ کړ او په بل لاس یې ګبین و. کاکا ګبین دومره خوږ و چې له سړي نه یې خپل ټول کړاو هېر کړ. له یوې څکې وروسته یې بله څکه او له بلې وروسته یې بله څکه وکړه. لاس یې پکې دننه کړ، په هغه یې هم صبر ونه کړ. هغه بل لاس یې هم ور واچاوه او له دې سره په کوهي کې ولوېد. له لوېدو سره له دې ویرونکي خوب راویښ سو او په خپل ځای کې نیغ کېناست. په دې وخت کې مؤذن د سهار اذان وکړ. سړی زر پاڅېد، اودس یې وکړ او په منډه جومات ته ولاړ. له لمانځه څخه وروسته یې دا ویرونکی خوب امام ته تېر کړ او د خوب تعبیر پوښتنه یې ترې وکړه. امام وویل: هغه زمری چې تا پسې یې شاته منډې وهلې هغه ملک الموت دی. هغه کوهی قبر دی. هغه رسۍ چې ته ورپورې زنګېدلې او هغه تور او سپین موږک شپه او ورځ دي چې ستا عمر لنډوي. سړي وویل: هغه ګبین. امام وویل: هغه دا دنیا ده او د دنیا خوندونه دي چې له تا څخه یې د مرګ او قبر اندېښنه هېره کړې ده. ملګرو، موږ هم له دې څه یو مهم درس اخیستلی سو. مخکې له دې چې د شپې او ورځې موږک مو د عمر رسۍ غوڅه کړي او د قبر کوهي ته مو ور وغورځوي، باید د دې دنیا د خوندونو له نشې راووځو. د دې دنیا له ګبین نه باید د اړتیا په اندازه وخورو، مګر خوند مو باید دومره نشه نه کړي چې مرګ، قبر، حساب کتاب او آخرت رانه هېر کړي.